یو ناشنا واقعا په مصیبت په حالت کې په صبر کې یو عالم را نقل کړي چې عبد الله ابن محمد دا فرمایي. عبد الله ابن محمد یو عالم دی، یو مجاهد انسان تیر شوی دی. دا وی خرجت الى ساحل البحر، زه یو ورځ داسې وشو چې د یو دریاب غاړې ته ووتم مرابطا وکان رباطنا فی شطر مصر. وی زه مونږ مرابطینو د شپې پیره مو کوله، د الله رب العالمین د دین ساتنه مو کوله، د مسلمانانو سرحدات مو ساتله چې هغه خلک چې د دین اسلام نه بهر دي، کافر دي او د مسلمانانو دشمنان دي، هغه چیرته د دین اسلام په حدود باندې حمله ونه کړي. ما دغه ساتنه کوله، خو زه د مصر په طرفونو کې وم. وای فلما انتهيت الى الساحل، دا وایي زه چې کله د ساحل غاړې ته ورسېدم داسې یو هواره شانه ځمکې ته ورسېدم چې په دې کې یوه خیمه ولاړه ده او په دغه خیمې نه یو اواز راوځي، یو کس پکې ناست دی په دې خیمه کې، فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه. تاسو د دې کس مصیبت ته وګورئ. د یو کس قصه نقل کوي، دا وایي چې زه د مصر د یو دریاب غاړې ته لاړم چې زه مجاهدم په دغه حالت کې یو دریاب په دې غاړه کې یو ځمکه ده، په دې ځمکه کې یو خیمه ده او یو کس پکې دی چې لاسونه یې دواړه نشته دي، دواړه پښې نشته دي. الله رب العالمین ته پښې اغوستې دي. وثقل سمعه وبصره، د ده سترګې چې درنې شوي دي، نظر هم کار نه کوي، غوږونه هم کار نه کوي. والله دا څومره عظیم مصیبت دی په دې مؤمن باندې، څومره غټه صدمه ده چې الله رب العالمین ته لاسونه واغسته، الله رب العالمین ته پښې واغستلې، الله رب العالمین ته د سترګو نظر واغسته، الله رب العالمین ته غوږونه واغسته. صرف یو ژبه د دې انسان پاتې ده او دا انسان را لګیږي په دې ژبه باندې وای چې اللهم اوزعني ان احمدك حمدا اكافئ به نعمتك التي انعمت علي. یا الله پاکه ما ته توفیق راکړه چې زستا حمد ویم، هغه حمد چې کوم مناسب دی د هغه نعمت چې تا په ما باندې کړی دی. تاسو فکر وکړئ، لاسونه نشته دی، پښې نشته دی، سترګې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، صرف یو ژبه ده. او دا وایي چې الله رب العالمین ما ته توفیق راکړه چې زه ستا حمد ویم، داسې حمد اکافئ به شکر نعمتک التي انعمت علی، چې شکر ادا کړم ستا د هغه نعمت چې تا په ما باندې کړی دی. او بیا ورته فرمایي چې وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضیلا، او تاسو په ډېرو خلکو باندې غوره کړی ما. د دغه حمد او د دې شکر کوم چې الله رب العالمین تاسو په ډیرو انسانانو باندې غوړه کړی، ما الله رب العالمین ما ته توفیق راکړه چې زه د دې خبره چې دا شکر ادا کړم. عبد الله وی فقلت ما ویلی والله لآتین هذا الرجل، قسم په الله زبد دې سړي خواته راځم ولا اسالنه ددنه مبختنه کومه چې ان له هذا الكلام، دا خبره د دې لپاره د کوم شوي چې دا دومره خيسته کلمات وي چې اللهم اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، او دغه شانه کې دا کلمات وي چې اللهم اوزعني ان احمدك، چې الله رب العالمین ما ته توفیق راکې ان احمدك حمدا اكافئ به شكر نعمتك التي انعمت علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. چې آیا دا تاسو د کړی دي کته د الله رب العالمین د طرف نه خپل دي یاد کړی دي، چانه د ذکر دي، او کله الله رب العالمین د طرف نه ته الهام شوه دي. د دې کلماتو بارکه دي پښتنه میکوله، وای زه چې کله د دې خواته ورلم وای ما ته پښتنه وکړه فسلمت عليه ورلم، او په دې انسان باندې سلام واچو. بس ما ته فرمایي چې سمعتك وانت تقول، ما ستانه څه کلمات اورید چې تا داسې ویل چې اللهم اوزعني ان احمدك حمدا اشكر به نعمتك التي انعمت علي واكافئ بها. دغه شانه کې دا کلمات دی ویل، د دې باره کې د نه پوښتنه کوم چې دا ته په کوم فبأي نعمه من نعم الله عليك تحمد، د الله تعالی کوم نعمت دی پتا باندې اے انسان چې ته د حمدونه وې د الله رب العالمین نه، او الله رب العالمین نه غوړواله غوړ په دې باندې. وې دا انسان ما ته فرمای چې وما ترى ما صنع الله بي، آیت نه ګورې الله رب العالمین په ما باندې څه کړی دی، او دا الله رب العالمین په ما باندې دومره اکرام کړی دی. والله لو ارسل السماء على النار فاحترقتني، شکر د دې خبرې ادا کومه که الله رب العالمین د اسمان نور را لګلې او زیسه به مې څه کوله. وامر الجبال فدمرتني،
او دې غرونو ته امر کړی وي او دې زه په منځ کې چقني کړی وي ما به څه کړی وي په منځ کې چت کړی وي او خراب کړی وي وامر البحار فاغرقتني او دریابونو ته چې دې امر کړی وي او هغې زه غرق کړی وي په اوبو کې ما به څه کړی وي وامر الارض فابتلعتني او یا الله رب العالمین ځمکې ته امر کړی وي چې زه دې ځمکې تېر کړی وي نو ما ازددت لربي الا شکرا دا خو زما لاسونه نشته دي زما پښې نشته دي زما سترګې او غوږونه کمزوري دي اے مؤمن وروره او اے زما ملګری زما خبره واوره که د اسمان نه اور راشي ما وسوځي که غرونه راباندې راوخیږي که ځمکه مې تېر کړي او که دریاب مې ویسي زه به بیا هم د الله رب العالمین شکر ادا کوم دې ته وایي مؤمن دې ته وایي صبر او استقامت په مصیبت باندې چې انسان الله رب العالمین ته راوګرځي او الله رب العالمین ته چې دی هغه ته الله رب العالمین ته راوګرځي او د الله رب العالمین نه دعا وغواړي دی وایي الله رب العالمین ما دپاره نه ده برخې مګر دا یو ژبه ده او لما انعم علی من لسانه چې زه الله رب العالمین دغه نعمتونو د دې شکر ادا کوم په دې ژبه باندې چې الله رب العالمین د ژبې نعمت راته برخې دی که دا ژبې رانه اخیستلی وی بیا مې ذکر نه کولی بیا مې څه کړي وی عبد الله فرمایي زه حیران شوم بیا ما ته وایي چې ته یو کار نه کې زما ملګریه زه تا ته یو حاجتمند یم یو ضرورت مې دی حاجت دې څه دی حاجت مې دا دی چې زما یو بچی دی او دا بچی دلته زما سره چې فوضعتني ما ته به اودس کې او زما چې کله به وږی شوم خوراک به راکړو چې کله به تږی شوم اوبه به راکولې خو والله ما رأیت منذ 3 ایام ولا چې 3 ورځې وشولې چې دا خپل بچی ما نه دی لیدلی چې زه وګورم نو که ته زما دپاره لږ ورته لږ وجه دا زما بچی وګورې الله رب العالمین دې به تا باندې رحم وکړي که عبدالله فرمایي ما ځان سره فکر وکړ چې په مخلوقاتو کې به داسې غوره انسان د دې نه بل نه چې د داسې انسان په خدمت کې ولګېږي او د هغه حاجت پوره کړي وایي زه د ده د خیمې نه ووتمه او لږ شانه کې لاړم ډېر نه و مګر هلته د شګو ډېرکۍ پرتې وي چې په هغې کې ما وکته چې یو هلک دی او احتوشته السبع واکلت لحمه دا درنده ګانو چې دی خوړلی دی زناورو چې دی خوړلی دی او د هغې انسان غوښې چې دی خوړلی فاسترجعتو ما ته پته ولګېده چې دا د دې سړي بچی دی انا لله مې وویله او دردمن په دې خبره باندې شوم چې پلار یې په داسې حالت کې دی چې دا ورته ډېر محتاجه دی نور هېڅ هم نشته لاس پښې سترګې غوږونه نشته دی او دغه یو بچی والله ته دا ما اغوستو په دې دومره عظیم مصیبت باندې د دې انسان سخت پریشانه شوم فاسترجعتو انا لله مې ویله او بیا مې ځان سره دا خبره وکړه چې آیا په داسې یو نرم تندي باندې به زه دته ور ونه ګرځم الله رب العالمین به داسې یو کلمات ما ته رازده نه کړي چې زه به دې کس ته تسلي ورکړم دته به صبر ورکړم وی کله چې زه ور وګرځېدم او سلام مې واچو په دې کس باندې وی فقال الست صاحبي الست بصاحبي آیا ته زما هغه ملګری نه هغه کس نه چې هغه اوس ما ولېږلی چې زما بچی وګوره فقلت بلا وی دا وی ما ورته ویلې د عبدالله چې ولې نه زه ستا هغه ملګری یم فقال ما فعلت بحاجتي زما کار دې څنګه ته خو ما ضرورت پسې ولېږلی چې ورشه زما بچی وګوره ته بېرته زما خواله رالی هغه زما کار دې څنګه که وی په دغه وخت کې الله رب العالمین ما ته د ایوب علیه السلام واقعه ذهن کې راواچوه وی ما ورته وویلې چې انت اکرم علی الله ام ایوب نبی الله ته په الله رب العالمین باندې ډېر عزتمند او قدرمند دی که ایوب علیه السلام فقال بل ایوب النبی هغه وایي نه زه چې شیم ایوب علیه السلام ډېر قیمتي دی فقلت هل علمت ما صنع الله به ربه وایي آیا تا د پته شته دی چې په ایوب علیه السلام باندې الله رب العالمین څه وکړه الیس قد ابتلاه بماله واهله وولده آیا الله رب العالمین په هغه باندې امتحان را نه وسته د هغه په مال کې د هغه په اهل او د هغه په خاندان کې فقال بلا وی دا کس ما ته وایي چې اولې نه ایوب علیه السلام مې ډېر ښه یاد شي چې الله رب العالمین په هغه باندې امتحان را وستی قلت فکیف وجده ما ته پوښتنه وکړه چې په ایوب علیه السلام باندې الله امتحان راوستی او الله څنګه موند کړ وایي جواب کې راته دا فرمایي چې وجده صابرا شاکرا حامدا ایوب علیه السلام کې 3 صفتو چې الله رب العالمین موند کړ د الله رب العالمین شکر ایستونکی حامدا حمد ویونکی د الله رب العالمین او صبرناک انسان
قلت لم يرضى منه ذلك حتى اوحش منه اقاربه واحبابه. وی الله رب العالمین ته دام کافی نشو کنه چې مالم تلاړه بچیم تلاړ هر څه تلاړه تر دې پورې چې داسې بیماری په الله مبتلا کړه چې د دن خپل عقارب او ملګرو نفرت کو هغه ته کرکه کوله. فقال بلا وې دا کس ماته وایي چې او همدغه سوا ایوب علیه السلام باندې الله رب العالمین دغه سي امتحان راوسته او هغه خپل وارم ټول لاړو. وې ماته پوښتنه وکړه چې فكيف وجده رب الله رب العالمین څنګه مندکه. وې فقال وجده صابرا شاكرا حامدا. دغه خبره وکړه چې ایوب علیه السلام په مالونو په هیڅ نه و چې کله بدني تکلیف ورسېد بهم د الله رب العالمین شکر ادا کو د الله بندگی کوله. فقلت فلم يرضى منه بذلك حتى صير عريضا لمار. وی الله رب العالمین په دې باندې اکتفا ونه کړه تر دې چې د زمکی او اواره تختې وګرځوله یو څوک به تیرېده دا به پلن پروت و خوځېدی به هم نشو. فکیف وجده د الله رب العالمین څنګه مندکه. وی ده به ویل چې وجده صابرا شاکرا حامدا د الله رب العالمین صبرناک او حمدناک انسان مندکه. وی به ماته ویل چې اوجز رحمك الله. دا درې بوختنې مې وکړې به ماته وی چې الله رب العالمین دې په تا باندې رحم وکړي دا خبره اختصار کا دومره یې مو وګدوه خبره راته وکړه. وی ما ورته په دغه وخت کې دا خبره وکړله. فقلت ان الغلام الذي ارسلتني هغه ماشوم چې تاسو د هغه په طلب کې لګلې ما هغه ما مندکو د شګو د ډیره کو په مینس کې چې هغه حیوانات خوړلې دي افتر سطح السبع واكل لحمه درندگانو شکولې دي هغه ښکار کړې دي او د هغه غوښه خوړلې ده. فعظم الله لك الاجر الله رب العالمین دې تاسو په دې باندې اجر درکې او الهمک الصبر والله رب العالمین دې تاسو د صبر الهام وکي بس صبر وکبل شه د هیڅ شم نه دی پاتې. فقال المبتلئ ای مؤمنان ورونو تاسو فکر وکړئ دا سړی څومره دردمند دی لاس او پښې او سترګې او غوږونه کار نه کوي هغه نشته دی بچی لاړ. وای دا انسان راولګېده وایي چې الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. الله رب العالمین دپاره حمدونه دي چې زما په اولاد کې داسې څوک نه دی پیدا کړی چې د الله رب العالمین نافرماني وکړي او الله رب العالمین ورته په اور باندې عذاب ورکړي. د الله رب العالمین حمد دی چې زما بچی په دنیا کې مصیبت ته ورسېده سزا یې مونده کړه او د مصیبت اخرت ته پاتې نشو. ثم استرجع به انا لله وانا ډېر دردمن شو ځکه د بچی درد او د بچی غم دا ډېر عظیم دی دا د الله رب العالمین هیڅ چاته هم نه ښایي ځکه دا د زړه میوه ده او په دې باندې سړی ډېر زیات دردمند کېږي. وشهق شهقة فمات دا کس وایي یوه چغې وکړله او ایسته مړ شو. دا څومره عجیبه خبره وه چې دا دومره په مصیبت کې او سره د دې نه د هغه بچی و چې د خدمت یې کوه هغه ته الله رب العالمین واغسته. دا د دې نه عظیم مصیبت و که یو سړی روغ دی ځوان دی او د هغه بچی مړ شي دومره خبره نه ده خو چې یو سړی داسې دی چې د هغه بچی مړ شي په داسې حالت کې چې دا ورته ډېر محتاج دی. کله چې دا مړ شو نو زه سخت غمجن شوم ډېر زیات پریشانه شوم د ده په دې حالت باندې او دا مې طاقت نه کېده چې دا انسان همداسې پرېږدم ځکه درندګان او حیوانات به وخوري او دا مې وس نه کېده چې دا دفن کړم ایسته کېناستم سر ته او په ژړا مې شروع وکړه څادر غوندې په هغې کې مې راتاو کړه او په ژړا مې شروع وکړله. په دې کې یو 4 کسان په ما باندې راپېښ شو جماعت و چې راله او کله یې زه ولیدم ما نه پوښتنه کوي چې ما حالک حال دې څه دی وما قصتک او څه قصه دې ده ولې ژاړې سړی د مخې ته پروت دی مړی دی پروت دی او ته ورته ژاړې وایي خپله قصه مې مو ته ذکر کړه او د دې کس قصه مې مو ته ذکر کړه چې دا کس دغسې حالت کې و اوس دغسې مړ شو زه ورته قلاره ژاړم. فقالوا لي دې انسانانو ما ته وفرمایلې چې اکتشف لنا عن وجهه ته د ده دا مخ موږ ته لښکاره کړه فعسى ان نعرفه کیدای شي موږ یې وپېژنو دا انسان څوک دی چې داسې یو سخت حالت کې دی والله ته ورغې او ته ورته ناستې ژاړې ته خو دا مخ لښکاره کړه وایي کله چې ورته ما د دې انسان مخ ښکاره کړو فانکب القوم علیه یقبلون عیناه دا قوم په ده باندې راولګېده او د ده دا سترګې خوښولې ښکلولې او ژړلې ویداه اخرى او چا یې لاسونه ښکلول او چغې وهلې
او دا خبره کوله چې دا هغه سترګې دي زما پلار دی بی ابي زما پلار دی ته قربان شي عینان دا هغه سترګې دي چې طالما غض عن محارم الله دا د الله رب العالمین د محارمونو باندې شوی دي دا هغه بدن دی او هغه لاسونه دي چې خلک به ودو او دا به الله رب العالمین ته په سجده باندې پرتو دې متویل چې رحمکم الله دا څوک دی خبر راته وکړي دا سړی څوک دی چې تاسو پیژنئ او په ده باندې جاړئ وایي هغې راته وفرمیلي چې ابو قلابة الجرمي دا ابو قلابة الجرمي رضی الله عنه دی ورحمه الله دی صاحب ابن عباس رضی الله عنه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه شاگرد دی تابعی دی او دا داسې یو انسان چې د الله او د الله د رسول سره سخت محبت هغه انسان دی چې د الله سره محبت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا احب الله عبدا ابتلاه کله چې الله رب العالمین دی یو بنده سره مینه کوي الله سره محبت کوي په دې انسان باندې الله امتحان راولي په دې باندې رب العالمین مصیبت راولي ابو قلابة الجرمي هغه شخصیت دی صفت په څه باندې کوي داخله کا وایي د سترګې په حرامو کې نه استعمال شوی د بدن د شپې خوب نه دی کړی د الله بندگی کړی دا او بل عجیب خبردار چې د الله او د الله د رسول سره محبت او الله تعالی د محبوب حال له فما حالنا اے مؤمنان ورونو زما استاد به څه حالتي وای بس راولګېدو څه لباس او کپڑے را سره وي دا مو وته ورکړل غسل ورکاو جنازه به وکړو دفنم کو زخبل زیته واپس شو هغه کسانم لاړ او زم لاړم ما چې کله ډډه واچوله په بستر باندې په خوب کې چې ګورم دا سړی په جنت کې دی په ریاض الجنت کې دی او د الله رب العالمین د کتاب د آیتونه لولي چې سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلامتی دی په تاسو باندې د هغه څه په بدله کې چې تاسو صبر کړی دی او ډېر ښه انجام دی د آخرت دا کلمات زیاتوي دا کلمات ځان سره د الله د کتاب نه وایي چې سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار ما ورته ویلې چې الست بصاحبي دا هغه ابو قلابة الجرمي نه هغه زما ملګری نه فقال بلا موت هغه ماته چې اول نه مزامه انسان ما فقلت ان لك هذا دا نعمتونه د کوم طرف نشو دا د جنت مزه او خوندونه د کوم طرف نشو رته د پاره وای فقال ان لله درجات لا تنال الا بالصبر د الله رب العالمین د پاره څه درجې دي او چته مرتبه دي دا نه حاصلېږي انسان ته مگر په صبر باندې عند البلاء په وخت د مصیبت کې چې دا بندا صبر کوي دا به هغه انسان ته ورکول کېږي او دغه درجه نه حاصلېږي او شکر عند الرخاء او شکر په وخت د اسانتیا کې په وخت د نرمۍ کې چې کله په دې انسان باندې نعمتونه الله را براخه کی مزید را براخه کی او دا انسان په دغه وخت د الله رب العالمین شکر وباسي مع خشیت الله عز وجل في السر والعلانيه سره د دین چې د الله رب العالمین په هر حالت کې دا بنده ویریږي